متقي په انطالیا کې د ډیپلوماسۍ فورم کې د افغانستان خاص استازیتوب وکړ، خو په کور دننه باید څه وکړي. پاتې جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په سر کې مهم کار دا وشو چې په نړیوال کنفرانس کې په پښتو ژبه وغږېده. دا د یو ملت او هیواد لپاره د ویاړ ځای دی چې په ملي ژبه په نړیوال کنفرانس کې وغږېدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په ترکیه کې د انطالیا ډیپلوماسۍ فورم کې ګډون کړی او هلته یې د ډیپلوماسۍ او د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. دې غونډې ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو نږدې 2000 استازي وربلل شوي وو چې پکې چارواکي، سیاستوال او پالیسي جوړونکي ګډون لري. د غونډې ګډونوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه خپل لیدلوري سره شریک کوي. له دې امله چې دا غونډه د اوکراین د کړکېچ په اوج کې کیږي، نو د اوکراین کړکېچ پر ټولو موضوعاتو سیوری غوړولی، خو د افغانستان موضوع هم ورسره په څنګ کې یادېږي. د انطالیا ډیپلوماسۍ فورم یوه مهمه ناسته ده چې اسلامي امارت ته هم پکې د ګډون چانس ورکړل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې د اسلامي امارت استازی په داسې یوه مهمه غونډه کې ګډون کوي او خپل دریځ بیانوي. دا په واقعیت کې اسلامي امارت ته دریځ ورکول دي چې ورو ورو په نړیوالو غونډو کې راښکاره شي او د افغانستان استازیتوب وکړي. دا چاره بل رسمیت پیژندنې سره هم مرسته وکړي، ځکه چې یو خو په رسمي ډول اسلامي امارت د افغانستان د استازي په توګه برخه اخلي او بل له نړۍ سره د خبرو او تفاهم له لارې ستونزې کمیږي او رسمیت ته لار هواریږي. په دې او دې ته ورته غونډو کې د اسلامي امارت د استازو ګډون او د افغانستان په استازیتوب یې منل خپله پردي اقرار دی چې دوی د افغانستان رسمي استازي دي او دولت یې د افغانستان واکمن او مشروع دولت دی. د انطالیا ډیپلوماسۍ فورم کې د اسلامي امارت د استازي دریځ هم ښه دریځ و او له دې چانس څخه د استفادې ښه هڅه وه. د ډیپلوماسۍ په اړه د امیر خان متقي څرګندونې نه یوازې د یو خپلواک افغانستان غږ دی، بلکې د ډیرو نورو هیوادونو له دریځ سره هم یو شان دی. د دې ترڅنګ د افغانستان د حکومت او راتلونکي په اړه د ښاغلي متقي څرګندونې د نړیوالو رسنیو هغه تبلیغات ننګوي چې د افغانستان په تړاو یې کوي. د دې ترڅنګ د ستونزو او خنډونو په اړه هم یو واقعي تصویر پکار دی چې ښاغلی متقي تر ډیره پورې ورکړی دی. له بل اړخه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو په اړه هم د افغانستان د غږ ښه انعکاس وشو او نړۍ ته باید بیا وښودل شي چې افغانان مظلوم دي او امریکا د بېوزله افغانانو شتمني په زور او جبر سره لاندې کوي او نړۍ باید له افغانانو سره مرسته وکړي چې خپله شتمني لاسته راوړي. له شک پرته چې په انطالیا ډیپلوماسۍ فورم کې د افغانستان خاص استازیتوب وشو، خو دا چې کورني سیاستونه د بهرني سیاست قوت او کمزوري ټاکي، نو په کور دننه زموږ په سیاستونو کې ستونزه زموږ ډیپلوماسي ته خنډونه هم پیدا کړي دي. اسلامي امارت باید لا زیات نرمښت وښایي، په حکومت کې نوي مسلکي کسان ورګډ کړي، نورو افغانانو ته په سیاست او حکومت کې ونډه ورکړي. که اسلامي امارت دا کار وکړي، نو زموږ ډیپلوماسي به لا زیاته غښتلې شي او د افغانستان غږ به په نړیوالو دریځونو لا زیات پیاوړی شي.